چې د مرمۍ او د ټوپک په روجه وي او که نه، چې د مرمۍ او د ټوپک په روجه وي او که نه، یاده چې پورې ته د ټک په روجه وي او که نه، چې د مرمۍ او د ټوپک په روجه وي او که نه، یاده چې پورې ته د ټک په روجه وي او که نه، 12 بجې قهر د لمر ګرمه بټۍ د خښتو، خدایه د دې تنکي هلک په روجه وي او که نه. یو وړوکی نظم باندې ویمه چې په میخانه کې و راټول ملګري، هر چا د خپله شنا کیسه کوله، پس د کیسې به یې ټپه کوله. زه هم په دې محفل کې ناست وم یاره، کله زما واده چې راغله پکې ما د سګرټ نه اوږد کش راښکلو، هغې نه پس مې یو ډک جام وڅکلو، هغه موسکی شوه زما باره کې څه دې ویلې، زه په خندا شوم لږ شان شاته لاړم، ما ویل خلیل د لاشه دا وتلې، جانان مې ښکلی غنم رنګ دی، په ملا نری په ونه دنګ دی، سم لکه بوټی د لونګ دی، او چې په وطن زمونږ جنګ دی، زه مې د یار سره د جنګ میدان له ځمه. ډېره زیاته مننه.